ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. بیا تاسې هماغه خلک یاست چې خپل خلک وژنئ او له تاسې ځینې خلک د هغوی له کورونو باسئ، د هغوی په وړاندې په ګناه او دښمنۍ د هغوی د دښمنانو مرسته کوئ، او که هغوی درته بندیان راسي نو فدیه یې ورکوئ، حال دا چې د هغوی ایستل پر تاسې حرام کړل سوي وه. آیا پر یو څه کتاب ایمان راوړئ او له یو څه نه ټکوئ؟ نو له تاسې چې څوک داسې کوي له دې پرته یې بله څه بدله ده چې د دنیا په ژوند کې رسوایي او د قیامت په ورځ به سختې سزا ته ور وګرځول سي، او الله له هغه څه بې خبره نه دی چې تاسې یې کوئ.